د خلکو له دوکې یا مکر نه د بچ کېدو دعا. کله که دې داسې حس وکړ چې کوم څوک دې پر وړاندې دسیسه جوړوي او غواړي کنده درته وکني، په دې دعا له الله تعالی مرسته وغواړه. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. او خپله معامله زه الله تعالی ته سپارم. الله د خپلو بندګانو لیدونکی دی. په قرآن کریم کې د دې دعا سملاسي ځواب راځي: فوقاه الله السيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. په پای کې هغو کسانو چې ډېری ناوړه دسیسې د هغه مؤمن پر ضد په کار اچولې وي، الله تعالی له دغو ټولو دسیسو نه هغه وساته او د فرعون ملګري په خپله په ډېر بد عذاب کې راګیر شول. په دې آیت مبارک کې د فی کلمه استئنافي ده، یعنی فوري الله تعالی ځواب ورکړ هغه مؤمن ته چې خپلې چارې یې الله تعالی ته وسپارلې. که داسې نه وای، آیت ښایي داسې وایي چې سوف یا ثم فوقاه الله، په دې معنی چې د استئنافي په فی باندې فوري دعا قبوله شوه. که موږ تاسې هم دغه دعا وکړو، انشاءالله ژر تر ژره قبلیږي.